ها دا ورو سوال کړی دی چې زه د سفر نه واپس رالم مازدیګر ماښام لمونځ مې نه و کړی او جومات ته چې ورننوتمه نو هغوی د ماسخوتن په منځه باندې ولاړو جومات ته چې ورننوتم هغوی د ماسخوتن په منځه ولاړو اوس د دوی سره د ماسخوتن لمونځ وکړم که د ماښام لمونځ ځان له وکړم او بیا دوی سره ماسخوتن لمونځ وکړم څه طریقه وکړم الجواب طریقه دې دا ده موږ په نورو درسونو کې ذکر کړې ده چا ته یاده ده نه نه او صحیح شو اوس به څه کوي د هغوی سره به شریک شي طریقه یې دا ده ګوره ته جومات ته رالي ماښام لمونځ تا نه دی کړی او خلک ولاړ دي په کوم منځه ماسخوتن ته به د دوی سره ورننوځي په دې جمع کې به شریک شي په نیت د ماښام چې دریم رکعت کله پوره شو امام پاسېدو څلورم ته ته به نه پاسېږي ته به تشهد ووایې کې به نه اوس تا سره دوه اختیارات دي سلام وګرځوه او بیا په دې څلورم رکعت کې ورسره د ماسخوتن د منځه لپاره شریک شه نو دواړه لمونځونه یې جمع سره وکړي او یا انتظار وکړه چې کله امام سلام ګرځي ته به ورسره سلام وګرځي او بیا ځان له د ماسخوتن لمونځ وکړه او دا د امام شافعي رحمه الله قول دی او امام احمد نم نقل دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او د هغه نیکه المجد ابن تیمیه امام نووي او ډېرو محققین و علماو شیخ ابن عثیمین او نور هغوی دې له ترجیح ورکړی چې طریقه کار دا دی خو بعضو علماو دا ویلي دي کې دویم قول دا دی وایي دی به د هغوی سره ورننوځي په نیت د ماسخوتن او چې کله دا ختم کړي نو د هغې نه بعد به د ماښام لمونځ وکړي او ترتیب دلته ساقط شو ولې ځکه چې دی معذور دی هلته وي د جمعې لمونځ ته ځي دریم قول سره دریم قول دا دی وایي دی چې راننوتو نو اول دې ځان له د ماښام لمونځ وکړي ځان له یوازې او بیا به د دوی سره ورننوځي ماسخوتن په منځه کې خو دا دواړه اقوال د اخرني چې کوم دي دا دومره مضبوط نه دي دې کې محظور دی محظور څه دی د اولني ته چې دوی دا وایي چې ته ورننوځه اول د ماسخوتن لمونځ وکړه او بیا څه وکړه بیا د ماښام نو دې کې محظور دا دی چې ترتیب څه شو ګډوډ شو نو ولې ولې ترتیب ګډوډ کړي اول دې د ماسخوتن وکړه اوس د ماښام وکړه د دریم قول کې محظور دا دی وایي ته اول ځان له څه وکړه ماښام لمونځ کې بیا ماسخوتن کې ورننوځي هلته حدیث کې دا دی چې منځه لپاره اقامت وشو هلته کې بل لمونځ نه کېږي او بله دا چې په یو جومات کې دوه جمعې څنګه ودرېږي یو جمع ولاړه ده ته بله جمع څنګه ودرېږي دې کې محظور دی نو پاتې هغه اولنی قول شو څوک به ومني دا رد کولی شي چېرې دا څنګه دریم رکعت کې سلام وګرځوه ووځه او بیا په څلورم کې شریک شو یا دریم کې کښېنه صبر وکړو چې امام سلام وګرځي ته ورسره وګرځوه موږ وایو دې کې هېڅ حرج نشته هېڅ محظور پکې نشته د یرې لمونځ تاسو خو یې طریقې زده کړې ده که موږ یې تفصیل ذکر کړی و په مشکات په درسونو کې په هغې کې داسې شتي که نشتي چې امام یو رکعت لمونځ وکړي او هغه انتظار کې پاتې شي او دا شاته خلک ځان له دویم رکعت پوره کړي او سلام وګرځي ځي شتي که نشتي نو اوس امام سلام ګرځولی دی او دوی سلام وګرځولی دی کسی لکه که دا سړی په دریم رکعت کې سلام وګرځي نو حرج پکې نشته او که انتظار کوي چې سلام وګرځي نو دا طریقه هم په صلات الخوف کې راغلی ده او دا د معاذ بن جبل قصه تاسو ته معلومه ده رضی الله عنه چې کله سهار په منځ کې سوره بقره شروع کړه یا د ماسخوتن په منځ کې نو څه چلو شو یو کس څه شو جدا شو او ځان له مختصر لمونځ وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو چې شکایت ورغی هغه ورته یې دی اوس د امام نه جدا شوی نه دی امام علیه السلام نه دی ګرځولی او ده سلام وګرځه پوه شوي په دې مسله کې نه دا ګوره ډېره بنیادي او اهمه مسله ده ډېرونو ته دا مسله راځي خصوصا په سفر په حالاتو کې ډېر سفر نه راغی او ماښام لمونځ ورته پاتې دی جومات ته رامنډه کړې چې لمونځ وکړم هلته د ماسخوتن جمع ولاړه نو څه به کوي بیا به دغه څه کوي دا کومه چې مونږ دا کومه خبره چې مونږ ذکر کړه
والله اعلم.